السلام علیکم، زه نقیب الله حبیبي یم. په دې ویډیو کې غواړم تاسو ته هغه کتابونه معرفي کړم چې د نوي کاروبار د پیل لپاره یا د شته کاروبار د پرمختګ لپاره تاسو کولی شئ هغه ووایئ، مطالعه کړئ او د لیکوالانو له تجربې او پوهې څخه ګټه واخلئ. وګورئ، یوه څېړنه ترسره شوه چې 90% کاروبارونه هیڅکله اوږد عمر نه ترسره کوي بلکې له منځه ځي. 10% کاروبارونه په نړۍ کې په لومړي کال کې له منځه ځي. د له منځه تللو عوامل یې هم مشخص دي. څوک بازار ته چې ننوځي ستراتیژي نه لري د مارکیټ، څوک خپل ځان سم نه پېژني، څوک غلط محصول بازار ته وړاندې کوي او همداسې نور. خو تر ډېره پورې په بازار کې ناکامېدل د یوه کاروبار، د یوه شرکت، د یوه سټارټ اپ هغه د هغه مؤسس یا د هغه فاونډر د پوهې او تجربې کموالی دی. خو خوشبختانه اوس داسې کتابونه لیکل شوي دي هغه کسانو لخوا چې په همدغه برخه کې کارونه ترسره کړي دي، تجربې لري، کاروبارونه یې رامنځته کړي دي، بزنسونه یې رامنځته کړي دي او هغه یې کامیابۍ ته رسولي دي یا هم ناکام کړي دي، د ناکامۍ تجربې ترسره کړي دي، بالاخره دوی بریا ته رسېدلي دي. زه به هغه کتابونه تاسو ته معرفي کړم. هغه کتابونه ما دلته ایښي دي. بعضې کتابونه ما په آنلاین بڼه په پی ډي اف بڼه مطالعه کړي دي او بعضې کتابونه دلته راسره شته دي. خو هیڅکله د هغه کس کتاب مه مطالعه کوئ چې هغه خپله هغه کاروبار نه وي رامنځته کړی، یا د هغه کس خبرې او سیمینارونو ته مه ځئ چې هغه خپل یو کاروبار ونه لري. یعنې خپله داسې یو څوک وي چې کاروبار څخه هیڅ پوهه ونه لري، د کاروبار څخه هیڅ تجربه ونه لري، بلکې دوی تاسو ته کتابونه وایي یا هم سیمینارونه تاسو ته وړاندې کوي. زه به هغه کتابونه تاسو ته معرفي کړم. یو د هغه کتابونو څخه چې دلته تاسو وینئ د 0 به 1 کتاب دی. په انګلیسي ژبه یې عنوان دی 0 to 1. په پښتو ژبه هم ژباړل شوی دی. دا کتاب د کابل په بازارونو کې پیدا کېږي، د ټول افغانستان په بازارونو کې پیدا کېږي. دا کتاب پیټر تیل لیکلی دی. پیټر تیل یو امریکایي پانګوال و چې په فیسبوک یې هم پانګونه کړې وه، د پیپل په نوم یو آنلاین انټرنیټي بانک یې هم رامنځته کړی و. هغه خپلې تجربې او چې کومې ترلاسه کړل په ژوند کې په دغه کتاب کې ترسره کړي دي. دغه کتاب کله چې تاسو دغه پوښ وګورئ، د دغه پوښ څخه یې هم معلومیږي چې او دغه لومړی جمله چې په دغه سر باندې ورلیکلې ده وایي هغه ټکي چې تاسو د سټارټ اپونو په باره کې باید زده کړئ، یعنې نوي کاروبارونو په باره کې باید زده کړئ او دا چې څرنګه موږ باید راتلونکی جوړ کړو. دې په هکله غږېدلی دی او تر ډېره پورې یې تیوریکي بحث کړی د تخنیکي په نظر، یعنی د لومړی تاسو باورونه در جوړوي چې تاسو باید په کومه برخه کې پانګونه وکړئ، کوم مسیرونه سم دي، کوم مسیرونه ناسم دي. دا وایي چې که چیرې تاسو فکر کوئ چې ګوګل فعلا یوه کامیابه کمپنۍ ده یا فیسبوک فعلا یوه کامیابه کمپنۍ ده یا ډېرې پیسې ترلاسه کوي یا پیپل فعلا ډېرې پیسې ترلاسه کوي، تاسو دا مه کوئ چې راځئ ګوګل جوړ کړئ، ځکه ګوګل مثلا نن 25 کلن شوی دی، 25 کاله مخکې هغې فعالیت ترسره کړی دی. کله چې تاسو دغې برخې ته داخلیږئ هغه 25 کاله وروسته هغه 25 کاله نور مزل وهلی وي. نو دا وایي چې هغه څه چې شته دي هغه تاسو مه پیلوئ، بلکې نویو مارکیټونو ته داخل شئ، نویو بازارونو ته داخل شئ، نوښت وکړئ، نوآوري وکړئ او داسې څه رامنځته کړئ چې هغه نړۍ ته ارزښت رامنځته کړي. نو دا کتاب زه تاسو ته وړاندیزوم. دا کتاب حتما تاسو مطالعه کړئ. په کابل کې، په افغانستان کې په ټول بازارونو کې پیدا کېږي. په 3 ژبو ما لیدلی دی، پښتو ژبه، دري ژبه او انګلیسي ژبه. تر ډېره پورې تیوریکي بحثونه لري، تخنیکي بحثونه یې ډېر کم دي د کاروبار د پیل لپاره. دوهم کتاب چې زه تاسو ته معرفي کوم د کاروبار د پیل څخه مخکې چې تاسو باید خپل باورونه لومړی تبدیل کړئ. تاسو باید د ثروت د رامنځته کولو، د ارزښت د رامنځته کولو باور په خپل ځان کې پیدا کړئ او وپوهیږئ چې دا څرنګه رامنځته کېږي. د هغې دپاره په پښتو ژبه کتاب دی د بابل خان، په انګلیسي ژبه یې د بیبلیون مین دی چې د ریچست مین ان د بیبلیون چې په عراق کې چې کوم کس اوسېدو د هغه کیسه کوي چې څرنګه موږ مثلا د پورونو څخه ځان وساتو، څرنګه خپله شتمني څو برابره کړو، څرنګه د فکري لحاظه موږ داسې یو حالت آماده شو تر څو موږ ارزښت په ټولنه کې رامنځته کړو. دا کتاب حتما تاسو مطالعه کړئ.
بل کتاب چې د فکری او تخنیکی لحاظه او د تاسو د باورونو لپاره ډېر مهم دی په کاروبار کې، هغه د سټیفن کاوی کتاب دی د 7 Habits of Highest Effective People. دغه عنوان دی، په پښتو ژبه نه دی ژباړل شوی، په دري ژبه مو بازار کې نه دی لیدلی، ممکن ژباړل شوی وي. دا کتاب د کاروبار د پیل لپاره د فکري لحاظه تاسو آماده کوي او ډېر مهارتونه مو لوړوي، د مدیریت په برخه کې، د برنامه‌ریزۍ په برخه کې، د لیډرشپ یا رهبرۍ په برخه کې. د کاروبار د پیل لپاره بل کتاب چې زه تاسو ته وړاندیزوم هغه د لین سټارټ اپ دی. د لین سټارټ اپ کتاب ما په PDF بڼه مطالعه کړې ده، کابل په بازارونو کې نه پیدا کېږي. دا کتاب تاسو د تخنیکي لحاظ آماده کوي ترڅو یوه مفکوره څرنګه ټیسټ کړئ او څرنګه د هغې لپاره یو بزنس موډل جوړ کړئ او هغه بالاخره مارکیټ ته وړاندې کړئ، بازار ته وړاندې کړئ. بل کتاب چې زه تاسو ته وړاندې کوم د بزنس موډل جنریشن دی. الکساندر استروالدر دا کتاب لیکلی دی. دا کتاب بزنس موډل تشریح کوي او د کاروبار 9 ستونونه تاسو ته معرفي کوي. د پیرودونکو ستون، د والیو پریپوزیشن یا د هغه ارزښت چې تاسو رامنځته کوئ د هغه ستون، د لګښتونو ستون، د عوایدو ستون، د کلیدي منابعو ستون پایه او د کلیدي فعالیتونو یا کړنو ستون یا پایه تاسو ته معرفي کوي. ترڅو تاسو بل ستون چې تاسو ته معرفي کوي د پیرودونکو سره د اړیکو ستون دی پایه ده. یعنې تاسو که چیرې دغه 9 برخې په کاروبار کې سمې فعالې کړئ، سم فکر ورته وکړئ، نو ناممکنه ده چې تاسو کاروبار به کمزوري وي یا هم له ماتې سره به مخامخ شي. او د فکري لحاظه بل کتاب چې په کابل کې پیدا کېږي د براین ټریسي کتاب دی، پښتو ژبې ته هم ژباړل شوی دی. د کاروبار ځواک ده هم تر ډېره پورې په تخنیکي برخه نه دی غږېدلی. د تیوري لحاظه دا تاسو ته دا ښیي چې څرنګه یو کاروبار تاسو باید کومو شیانو ته باید پاملرنه وکړئ او کاروبار څنګه باید تاسو پیل کړئ. او د کابل پوهنتون استاد سید مسعود د تجارت په برخه کې دا کتاب لیکلی دی، تجارت و بازرگانی داخلي، چې د افغانستان بعضې قوانین او د کاروبار چې تجارت په برخه کې چې کوم کاروبار وي، یعنې د یوه ځای څخه د توکو وړل په بل ځای کې خرڅول او د هغه ځای څخه د توکو راوړل په بل بازار کې خرڅول، دې ته تجارت ویل کېږي. تجارت او سټارټ اپ فرق لري، بزنس او سټارټ اپ فرق لري. نو موږ بیا زه په نورو ویډیوګانو کې تاسو دا بحث کوم چې دا څه تفاوتونه لري، تجارت د سټارټ اپ سره څه فرق لري، سټارټ اپ د بزنس سره څه تفاوت لري، او بزنس او تجارت او کاروبار د ټول یو مفهوم دی که نه، مختلف مفهومونه لري. دا کتاب د کاروبار لپاره د البته د تجارت برخه کې مهم معلومات وړاندې کوي. او یو بل کتاب چې دومره قوي محتوا یې هم نه ده د کاروبار دی، چې لومړني مفهومونه تاسو ته درښیي. د هغه کسانو لپاره زه نه توصیه کوم چې په کاروبار کې ډېر پوهېږي، بلکې د هغه کسانو لپاره توصیه کوم چې صفر څخه پیل کوي، یعنې دوی کاروبار ډېر کم پېژني او معلومات ډېر کم لري. او بل کتاب چې تخنیکي لحاظ تاسو ته وړاندې کوم هغه د بزنس پلان دی. کله چې تاسو مفکوره رامنځته کړئ، بزنس موډل ورته جوړ کړئ او بالاخره یا یو موجود کاروبار لرئ، بې پلان وي، بې برنامې وي، څرنګه د هغه لپاره بزنس پلان جوړ کړئ، څرنګه قراردادونه ونیسئ، څرنګه پروژې ونیسئ، تاسو څرنګه اوږدمهاله پلان د کاروبار لپاره جوړ کړئ. هغه بزنس پلان تاسو باید ولرئ، یوه نقشه باید د ځان لپاره ولرئ، یو لیدلوری باید د ځان لپاره ولرئ چې تخنیکي بحثونه ټول په همدغه کتاب کې شوي دي. او بل کتاب چې تاسو ته معرفي کوم هغه د سیمون سینیک کتاب دی، چې عنوان یې دی سټارټ ویت وای. په پښتو ژبه دی په ولې سره یې پیل کړئ، یا په دري ژبه با چرا شروع کړئ. دا کتاب چې دی ما PDF بڼه مطالعه کړې ده. تاسو دا ښیي چې هغه دلیل اول رامنځته کوي چې ولې دغه کار. کله چې تاسو ولې ولرئ، نو څرنګه ولې دغه کار تاسو لپاره ډېر اسانه کېږي. یعنې ولې زه دغه کار باید پیل کړم، څرنګه دغه کار پیل کړم، ډېر تاسو ته راحته کېږي. نو تاسو باید هغه دلیلونه ولرئ، ځکه ډېر کسان دي کله چې کاروبار پیل کوي بیا دوی ناهیلي کېږي، دوی داسې یو حس پیدا کوي ځکه دوی په لومړي سر کې عواید نه لري، پیسې نه لري. دوی داسې فکر کوي چې د کاروبار زه باید پرېږدم، دا ماته ګټه نه لري، زه باید یا بل کار پیل کړم یا باید زه چېرته وګمارل شم. نو دلته تاسو ته وایي چې تاسو هغه ولې که چېرته قوي وي، ځان مو سم پېژندلی وي، خپلې مینې او علاقې ته مو پام کړی وي، نو دلته تاسو هېڅ
هغه مسیر نه پرېږدي، ځکه چې کاروبار تاسو په لومړي سر کې ممکن عواید کم ولرئ، په راتلونکي کلونو کې تاسو د بریالیتوب سره مخامخ کېږئ. بل کتاب چې زه غواړم تاسو ته معرفي کړم د مدیریت په برخه کې د پیټر دراکر کتابونه. هر کتاب چې تاسو مطالعه کړئ د مدیریت په برخه کې فوق العاده قوي محتوا لري. پیټر دراکر د نوي مدیریت د پلار په حیث باندې پیژندل کېږي. هر کتاب چې د زه په راتلونکي ویډیوګانو کې تاسو ته کتابونه معرفي کړم، خو کاروبار چې د مدیریت غواړي، کله چې تاسو پیل کړو هغه باید منیجمنت کړئ. تاسو منیجمنت پوهه باید تاسو ترلاسه کړئ. دغه پوهه له کوم ځای څخه مو باید ترلاسه کړو؟ آیا MBA ووایو، پوهنتونونو ته لاړ شو، کورسونه دولې ته لاړ شو، او که هغه تاسو لاسرسی لرئ خو ډېر ښه. خو که چېرته سیلف سټډي خپله شخصي مطالعه وکړئ د مدیریت په برخه کې، خصوصا د پیټر دراکر کتابونه، د نورو عالمانو کتابونه دي چې هغوی بعضې پوهې ترلاسه کړي دي او هغه یې په کتاب باندې تبدیلي کړي دي، هغه مطالعه تاسو لپاره ډېره اړینه ده. خو یوې نقطې یا ټکي ته مو پام وي، هغه دا چې بعضې کتابونه د کاروبار په برخه کې لیکل شوي دي د یوه خاص بازار دپاره دي. مثلا په امریکا کې، په اروپا کې، په خلیج هېوادونو کې یو کتاب لیکل شوی دی چې د همغه بازارونو لپاره مناسب دی. د افغانستان بازارونو کې که ته همغه لارې، همغه طریقې عملي کړې، ممکن ده ته د ماتې سره مخامخ شي، ځکه هغه تجربه چې هلته ترلاسه شوې وه په هغه بازارونو کې، هغه تجربه هغه لیکوال په علم تبدیله کړه، په کتاب باندې تبدیله کړله. علم اصلا خپله د تجربې څخه ترلاسه شوی دی، په کتاب باندې تبدیله کړه، نو هغه تجربه د هغه لیکوال سره په یوه زمان کې په همغه وخت کې ښه نتیجې ورکوله. د بېلګې په توګه د رابرټ کیوساکي کتابونه د بعضې امریکایي لیکوال دی چې دوی تر ډېر حده پورې نیټورک مارکیټینګ او بعضې نور عنوانونه دي چې کتابونه یې پکې لیکلي دي. ما سره دلته کتابونه شته هم دي. دا کتاب چې دی تجارت در قرن 21 دی، رابرټ کیوساکي کتاب دی. او دا کتاب چې دی مدرسه کسب و کار د رابرټ کیوساکي کتاب دی. دومره کتابونه د لیکلي دي چې د دوی ډېرې مفکورې چې دي ما چې کله مطالعه کړي دي تر ډېر حده پورې د افغانستان د بازارونو سره سر نه خوري. بعضې یې خوري، بعضې چې دي علمي دي، اما بعضې چې دي سر نه خوري. ډېر خلک چې په دغه لاره روان وو، کاروبارونه یې له منځه تللي دي یا له ماتې سره مخامخ شوي دي. خو تاسو باید وګورئ چې یو علمي لاره را پیدا کړئ د کاروبار د پرمختګ لپاره. که چېرې تاسو د بعضې کتابونه چې ما درته وښودل لکه د لین سټارټ اپ او بزنس موډل جنریشن، دا کتابونه که چېرې تاسو نه لرئ PDF یې ما ته په کومنټ کې PDF ولیکئ، زه به همغه کتابونه PDF تاسو در واستوم او په کومه برخه کې زه غواړم تاسو دا کتابونه معرفي کړم، تاسو دا ما ته ووایه. تر بلې ویډیو مو په الله جل جلاله وسپارم.